د خاورې، کاڼو او د ځمکې لاندې خاموشه دغه اوبه د نړۍ د نیمې نه زیاتې آبادۍ دپاره د صفا اوبو یوازینۍ ذریعه ده او د پټو د اوبه کولو دپاره هم، خو دې ته خطرات موجود دي. سږ کال UN هم په دې سبب د اوبو عالمي ورځ په موقع په ځمکه کې لاندې موجود د اوبو اهمیت او دې ته موجود خطراتو ته د پام اړولو موضوع ټاکلې ده. شموږ د اوبو په نظام کې د ځمکې د لاندې موجود اوبو په هکله ډېرې کمې خبرې کېږي. باران یا واوره ځمکې ته ښکته کوزیږي او د صفا اوبو په شکل کې ذخیره شي. دا په هغه وخت کې د متبادل په توګه کار کوي چې کله په سوکړې کې دریابونه او نهرونه وچ شي. د ځمکې د لاندې موجود اوبه په ډېرو هغو ځایونو کې د زمیندارانو د پاره د یو متبادل په توګه کار کوي چېرته چې په سوکړه یا وچکالۍ کې د ځمکې د پاسه اوبه وچې شوي وي. ماحولیاتي فعالین فکرمند دي چې د اوبو دغه ذخیرې د بیا ډکېدو په مقابله کې زیات په تیزۍ سره ختمیږي او د دې د لاسه نورې مسلې جوړېدای شي. چې کله ځمکه کښیني او اوبه لاندې څخه ختمې سي نو تاسو یې بیا د اوبو نسئ ډکولی. د اوبو د ذخیره کولو صلاحیت تاسو ختم کړو. دغه اوبو ته د آلودګي او د بد انتظامۍ خطرات هم موجود دي. په ډېرو ځایونو کې موږ ګورو چې د ځمکې لاندې موجود اوبو د څښاک کېدو عوامل له څیزو وړاندې شوي حالات وي. ماحولیاتي فعالین وایي خلکو ته په دې هکله ځان خبرول پکار دي چې د استعمال د اوبو ذرایع څه دي او خپل منتخب حکومتي مشرانو نه غوښتنه هم چې د راتلونکي دپاره دې په دې لړ کې پالیسیانې جوړې کړي. دا یقیني کول ضروري دی چې موږ د ټول نظام خبره کوو، نه که د دې د یو اړخ. د نړۍ د آبادي زیاتېدو سره ماهرین وایي راتلونکي دپاره د ځمکې د لاندې موجود اوبو په هکله مناسبه پوهه او انتظام ډېر ضروري دی. ثمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنګټن DC.